الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين، فأكثروا من قول آمين. رواه ابن ماجه. وقال ابن القيم رحمه الله: من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان، واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان. لا تخش من كيد العدو ومكرهم، فقتالهم بالكذب والبهتان، فجنود أتباع الرسول ملائكه، وجنودهم فعساكر الشيطان، شتان بين العسكرين، فمن يكن متحيرا فلينظر الفئتان. دا بحث شروع کولو نه مخکې بعضې داسې شرطونه ږدو چې زمونږ استاد چې دا کوم بحث دی او انشاءالله زمونږ مقصود احقاق د ما هو الحق او ابطال لما هو الباطل دی. نو دغه شرطونه دا به تاسو منئ او دا به مونږ هم منو. زه دا شرطونه ویم د الله په فضل سره. بیا چې کله ستاسو صدر مناظر لما میک ورکو نو هغه که په کوم دغه باندې خبره کوي نو بس هغه ټیم کې به کوي، زما په دې خبرو کې به خبره نه کوي. اولنی شرط دا دی چې زمونږ او ستاسو بحث چې دی دا به اصولي بحث وي، اصولي. دویم نمبر دا دی چې د دې اصولي کې دا خبره داخل را دویم خو زه تشریح بمعول مضمنن کې پیدا ډېرې انشاءالله څه پوهېږئ. نو دویمه دا ده چې بد اخلاقي به نه وي، جانبین به بد اخلاقي نه کوي. درېمه دا ده چې غیر شرعي حرکات به نه وي، غیر شرعي حرکات. اگر که دم په دې مخکې کې داخل دی خو تاسو انشاءالله په مخکینۍ خبره پوهېږئ. درېمه دا ده چې زمونږ مناظر راولګېد او ستاسو نه یو اعتراض یې وکړو، یو علمي نکتې تپوس یې وکړو، نو تاسو به د هغې خامخا جواب کوئ. که جواب تاسو ونه کړو نو تاسو پړ، او که تاسو یو اعتراض وکړو او زمونږ مناظر جواب ونه کړو د علمي نکتې نو موږ پړه. صحیح ده که نه؟ انشاءالله دا ګوره چې ویل نه دي، دا به وروسته منل غواړي، دا ملګري به فیصله کوي، دا میډیا به فیصله کوي. داسې خبرې نه دي چې اول کې خبره شروع شي او بیا څوک یو څه وایي او څوک بل څه وایي او څوک بل څه وایي. دا خبره شو. بله دا ده د نحوي مطابق غلطي به نیولی شي، خطایي. د صرفو مطابق به نیولی شي، د منطق مطابق به نیولی شي، د بلاغت مطابق به نیولی شي. دغه رنګه د لغتو مطابق غلطي د هغې نشاندهي به کوو، تاسو به هم کوئ، موږ به هم درته کوو. او چې خطایي نه منل نو بیا به انشاءالله مخکې خبرې ته مخکې به ځو. بل شرط دا دی چې مناظر چې کوي، زما په خیال دا یو مناظر دی، تاسو مناظر چې دی دا به خبرې ته غوږ دی. دا به د مناظرې په ټیم کې په تړلي جنګ کې اسونه نه سره به چې دلته اوس مطالعه شروع کړي، خبرې ته به غوږ دی چې بیا د هغې په شان جواب وکړي. ځکه دا ټول ملګري راغلي دي دپاره چې احقاق ما هو الحق وکړي چې دا زمونږ مناظر یا ستاسو مناظر د اوس نه تیاری کوي دې ټیم کې، نو دا پیدا نه کوي. نو که چېرته خبرې کولې ستاسو مناظر، زه صدر مناظر یم، زه به پې ټک کوم چې ودرېږه، خبرې مه کوه، شا برړې شه. صحیح ده؟ په دې به بیا خفه کېږئ نه. او که زمونږ هغې کوو تاسو دغه لرئ. بل شرط دا دی چې حتی الوسع به اصل کتاب پیش کولی شي، اصل مصدر به پیش کولی شي. دا حدیث په پلانی کتاب کې دی، په پلانی مصدر کې دی. حتی الوسع د دې به خامخا کوشش کولی شي. بل صدر مناظر ته دا حق هم حاصل دی، دا حق چې مؤاخذه علمي وکړي. اوس یو تاسو یو خبره خطا وکړه، ما ته دا حق حاصل دی لکه څنګه چې زمونږ مناظر ته حاصل دی. دغه رنګې ستاسو صدر مناظر ته داسې یو حق حاصل دی لکه څنګه چې دې مناظر ته حاصل دی چې دا مؤاخذه وکړي. بله دا ده تقریبا دا نهم نمبر شرط دی، د یو دلیل نه بل دلیل ته انتقال هله کېدی شي چې کله اولنی دلیل په هغې کې تقریب تام شي.
تقریر خو به ان شاء الله تاسو کتابونو کې ویلي سلم او قاضي الحمدلله وغیرہ کې نو چې تقریر تام شي الا بزو که یو اولنې دلیل پوره نشو او بل دلیل ته هر یو جانب ودانګل دا به هغه شکستي صحیح ده کنه ان شاء الله به دې خو بس اختلاف نه خو متوجه وته کې نه او به ان شاء الله موږ حواله ورکو حواله به موږ ورکو اوس مناظر څخه متوجه شو حواله به ورکو چې دا ما ویلو د عوام په فیصله کوي میډیا په فیصله کوي بل دا چې مثال په تور زمون ترن شروع شو لکه چې اوس خبرې کوم په دې کې به تاسو بالکل خبرې نه کوئ یو کسبم خبره نه کوي که خبرې وکړه دا به دغه دلیل د شکست خبرې مبرې به دا به نشي کولی او که وکړي دا به هار ګڼلی کېږي بل دا دی چې خروج عن البحث متوجه چې مناظر صاحب اوس تا خبرې شروع کړې که نه خروج عن البحث دا به شکست ګڼلی کېږي د باس نه چا خروج وکړو الا ما لابد منه الا ما لابد منه چې یو ټکی او د هغې نه خلاصې نه وي د وضاحت دپاره یو ټک دپاره صرف هغه به کولی شي اوس زموږ یو موضوع مثال لامین ده ورته وایي چې پلاني لیکلي دي او پلاني لیکلي دي یا رفع الیدینو ته ځي یا د عقیدې هغه به انشاءالله بل مجلس لګو په دې کې به هم دا مسله حل کوو خو دومره دا که ما لابد منه ته ګوره سوچ کوئ دا خبرې به انشاءالله کوو ما لابد منه د دې خبرې وضاحت به کوو بل دا دی چې زموږ د طرف نه چې کوم ملګري دي نو شپږ کسان یو مونږ د بحث ته چې ناست یو او یو زموږ سره دا ټایمر دی چې دا به دا ټیم نوټ کوي انشاءالله د دغه راځي زموږ د مناظر نوم ابو دجانه منیب الرحمن السلفي حفظه الله تعالی د دویم مناظر نوم ابو الابشال احمد السلفي دا زموږ ملګری دی او دا معاون دی زموږ سره بل زموږ یو ملګری دا بل معاون دی ابو حذیفه اسامه کمال الذهبي السلفي بل چې دی زموږ ملګری ابو عمار ذبیح الله السلفي حفظه الله او بل صدر مناظرین چون کې زمانم دی ابو محمد عبد الله السلفي الديري